السلام علیکم ملګرو، پیر صاحب شی مکمل د اجازې نه بار کو او خبره بالکل نوی پاکستان ته ویستله. هغه خبره کم چې د خوبونو نه شروع شوې وه. پیر صاحب 2-3 ورځې مسافري نه ده کړې، خو پیر صاحب زه تا ته ګوره په اډوانس کې دا خبره کوم، داسې نه که ته خبر نه دا شی وایي اجرا دی دا مینو، او داسې نه چې بیا ځان له د ګټې په ځای په خښتو ټکورونه ورکوې. نو لاول د دې نه خبرم، او دویمه خبره دا ده چې تا خو لا 2-3 ورځې مسافري کړې نه ده امیر صاحبو، او एकदम د خوب نشه نوې پاکستان ته ویستو. نوې پاکستان به جوړ نه کړي پیر صاحب، او نه چې زوړ پاکستان د رسو قرآن نه کړي. زما ملګرو ټولو پښتنو باندې ډېر ډېر سلامونه. دا وګوره پیر صاحب 2 ورځې مسافري نه ده کړې، خو د دې دا خوراکونه دومره ګرم دي دا مسالې چې پیر صاحب د خپل کنټرول نه ووتو او एकदम د اجازې نشه بار کو. که چېرته پیر صاحب زموږ په شان کال 2-3 مسافري وکړه، بیا د ځینې ملګرو په شان 10 کاله، نو چې پیر صاحب به خدای خبرې د مولانا فضل الرحمن سره پاکستان د جوړولو ډیوټ کې کو د چا سبا کوي. پیر صاحب ځان کنټرول کا، ځان دی وخت کې کلک کا، ځان بالکل متحد کا. داسې مکه و داسې एकदम مرا پستېږه، داسې एकदम حوصله مبیله او نوې پاکستان په تندر موله، خو د زوړ پاکستان خیال کوه. او تا چې مخکې دا ویل چې مارشد نه بوزي هوټل ته، دا خو چې راوستی نه، ته خو ډېر خطرناک سړی ماته ښکاره شوې.